چې د خپل غمونه تکلیفونه د الله ته بیانوي، الله ته یې اوروي. څومره چې په مخلوق پسې منډې وهي که نه، څومره بغیر د دې نه چې ته الله ته واپس شې او صرف په مخلوق پسې منډې وهي، نو ذلت به دې په نصیب کړي. مخلوق سره خبره کول دا اسباب دي، خو دا به د اولنۍ مرحلې نه بعد راځي. اولنۍ مرحله هغه ده چې اول به موږ الله ته خپله خبره کوو، الله ته به وجړو، الله ته به فریاد وکړو. حدیث کې راځي چې کله د شپې د اخرنۍ درېیمه حصې کې د درېیم رب العالمین د دنیا د اسمان ته راکوزېږي، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، او دا اعلان کېږي د الله له طرف نه، وایي څوک شتي څه مشکل ورته شتي چې مشکل ورته حل کړم، دا زموږ رب دی. څوک شتي چې بخښنه غواړي چې زه ورته ګناهونه وبخښم، دا زموږ رب دی. یو روایت کې راځي وایي څوک شتي چې مریض دی، بیمار دی، چې زه ترې دا مرض لرې کړم. څوک شتي چې څه تنګسیا پېږي چې زه ورله د خپلو خزانو نه ورکړم. په دې سیټینګ کې په اساس الله ته ووایه. داسې ځینو به دله بندوبست وکړي که نه چې ته به حیران شي، ستا په ذهن کې به هم نه راځي چې دې ځینو به الله رب العزت ستا دا مسله حل کړي.